السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامدا و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره یو سړی په روژه کې د خپلې ښځې سره دغه کوي، لوبې کوي او انزالې ورسره وشي، نو دې سره روژې ترتیب څه دی؟ جناب محترمه، که یو سړی هسې خو د خپلې ښځې سره په روژه کې لوبې کول یا قبله مچې کول را مچې کول، ښکلول را ښکلول، دا جایز دي، هیڅ مسله پکې نشته. خو هغه چا د پاره چې هغه سړی خپل ځان مامون د انزال یا جما نه ګڼي، باقاعده طور سره فتاوا هندي دا مسله ښه تفصیلي را نقل کړي، هلته غټ فصل ورته ایښی دی، فصل فیما یکره فی الصوم، نو مکروهات د روژې راخیستي. نو هغې کې بیا وایي ولا باس بالقبلة اذا امن نفسه من الانزال او الجماع، داسې الفاظ پکې را نقل دي. خو بیا وایي چې وتکره الفاحشه، قبله فاحشه دا بیا مکروه ده بالاتفاق، او لیکلي مرسله علی الاطلاق به لیکلي وهي ان يمص شفتيها، هغه بیا دې ته وایي چې شونډې ترې نه خوله کې ونیسي. دا شونډې خوله کې نیول دا ډېر خطرناک غوندې شی، بهرحال دا اوس ګروپ ته سړی پکې ډېر تفصیل نشي کوی که نه، دا ډېر دغه دی. نو دې کې بیا ویره د دې وي چې سړي انزال وشي، او یا دا دی چې د ښځې انزال وشي. د ښځې د هیجان دپاره باقاعده طور سره مرقات کې په دې ډېر تفصیل دی چې یاره ښځه څنګه شهوت سړی را پاروی شي د خپلې کور والا، نو هغې کې یو دا ده چې همدا شفت والا مسله ده پکې، نو د دې وجې نه دا مکروه ده. خو که چېرته د چا انزال کېږي او هغه ورسره مخېږي را مخېږي، نو هغه ته دا مخل را مخل او دا لوبې کول دا مکروه دي. خو که انزال یې وشو بغیر د دخول نه، نو په دې کې صرف قضا شته او کفاره ورباندې نشته. که بغیر د دخول نه د لوبو کولو سره یا قبلې مبلې سره ښکلولو را ښکلولو سره دې سره انزال وشه، نو په دې باندې بیا قضا شته دی یوه روژه او کفاره ورباندې نشته 14 روژې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.